زموږ فیسبوک اکاونټونه ولې بندېږي؟ دا هغه پوښتنه ده چې هر څوک یې کوي. فیسبوک یو ځانګړی میټا میکانیزم لري. که چیرته یو فیسبوک استعمالونکی د میټا د میکانیزم څخه خلاف عمل کوي نو میټا په ځواب کې جدي غبرګونونه ښایي. په منډه راځي یوه آیډي د شا د طرف څخه رسۍ کوي، لاسونه پښې کلک ورته تړي، جیل ته یې وړي. دلته په جیل کې الکترونیکي سخته سزا ورکوي، وهل ډبول خوري. له یو کال حتی 2 میاشتې 3 میاشتې 40 ورځې وروسته یوه آیډي راخلاصیږي. کله چې راخلاصه شي له کاره یې ویستې وي. یو استعمالونکی خپله آیډي هم نه پېژني، ځکه هلته یې وهل خوړلي وي، خوله یې کار نه کوي، غوږونه یې اوري نه، سترګې بیخي هېڅ نه ویني، یوازې چپه سترګه یې لږ لږ کار کوي. دا هغه لاملونه دي کله چې موږ پوسټ کوو بیا یې خلک نه ګوري، ځکه ویوز ورباندې نه راځي. هلته میټا ورته سخت وهل ورکړي وي، اصلاح کړي وي. نو دلته موږ مجبوریږو چې یو بل اکاونټ خلاص کړو. نو خبره دلته دا ده چې میټا یو ځانګړی میکانیزم لري. میکانیزم یې سره که چیرته ټرمپ پوسټ کوي چې زه د بګرام اډه نیسم، نو دغه پوسټ د پاریو په لوړه درجه کې قرار لري. خو که چیرته ملا یعقوب راځي او پوسټ کوي چې هیڅکله یې نه در کوم، که ځان مړ کړي بیا بګرام اډه نه در کوم، نو دغه پوسټ راځي د پاریو وروستۍ درجې ته، یعنې ډېره لاندې راځي. نو خبره دلته د میټا له یاد میکانیزم څخه معلومیږي چې فیسبوک د پاخشۍ لپاره جوړ شوی دی، د امریکا او د ملحدینو په خوښه جوړ شوی دی. که چیرته د غزا لپاره، که چیرته د اسلام لپاره، که چیرته د ټولنې لپاره ته یو پوسټ کوي، د میټا د سختې زورونې سره بل لاس او ګریوان کیږي، مجبوریږي چې فیسبوک پرېږدي. نو خبره دلته دا ده چې ما په 2018 کال کې تر 2025 کال پورې 51 آیډۍ له منځه تللي دي. یا دې آیډۍ په اسلامي مبارزه ښکېل وي، دغه آیډۍ د اشغال په وړاندې په ښې مبارزې باندې بوختې وي، یا دې آیډۍ ما په مخفي باندې پوښلي وي، هېچا ته پته نه لګي دا آیډي د چا ده، څوک یې کاروي، خو خبرې ډېرې زبردستې وي. نو زه به ځکه د میټا له جدي غبرګونونو سره مخامخ کېدم چې زموږ با احساسه صادقانه پوسټونه هغه څه وو چې میټا ته به یې په زغار د اعلان کوو چې موږ د ستاسو خلاف یو. نو ځکه به یوه آیډي له ما څخه تلله، الکترونیکي زجر به ورکېده. حتی داسې هم شوي دي چې آیډۍ مې په اعدام رسېدلي دي، یعنې تل تر تله بندي شوي دي، اوس یې فیسبوک سرچ کې نه رااخلي. که چېرته یو با استعداده علمي شخص د ټولنې لپاره، اسلام لپاره، غزا لپاره پوسټ کوي، نو دغه پوسټونه نه وایرل کیږي، دا یې نه پریو کیږي، ځکه چې دا یې باید د پاخشۍ لپاره کار وکړي، د میټا په خوښه باندې لاړ شي. نو دا هغه قوانین دي چې اسلام او مسلمانانو ته هیڅ د منلو نه دي. هر وخت په سوشل میډیا کې مثبت افکار وړاندې کوي، مثبت پوسټونه، تر څو خلک ورڅخه متاثره شي. یو کس وایي چې زه اسلامي مبارزه کوم په آیډۍ باندې، خو بل کس وایي چې څه مبارزه ده، هیڅ مبارزه نه ده. خبره دلته دا ده چې په آیډۍ کې یا فیسبوک کې موږ کله مبارزه کوو، دا په بوکس باندې نه کوو یا په لګت باندې موږ مبارزه نه کوو، بلکې دلته نظریوي مبارزې دي. که چیرته ته ښکلې نظریه، ښکلی پوسټ، ښکلی احساس وړاندې کوي، نو فزیکي خلک د دغه احساس لاندې راځي، نو فزیکي عملونه ترسره کوي. یعنې زموږ کوچنی فکر د دې لامل کېدلی شي چې ډېر خلک اصلاح کړي. نو دې ته مه ګورئ چې موږ یو کوچنی پوسټ با احساسه وینا بې معنا ده، نه، زموږ با احساسه، با علمه، با اسلامه وینا هغه څه دي چې په ټولنه کې خلک اصلاح کوي، خلکو باندې مثبت تاثیرات راوړي. نو ما په 2025 کال کې دغه یو اکاونټ جوړ کړو چې تر اوسه ډېره کمه درجه کې روان دی. نو زه یو ډېر لوی ارمان لرم که چېرته ماته میټا په سرګردان چوک کې په لاس راشي، نو زه به سخت غبرګون وښیم، حتی سخت وهل به ورکړم، ځکه چې زما 51 آیډۍ له کاره ویستې دي، هغه یې ځورولي دي. نو ستاسو څه نظر دی؟ تاسو وهل ورکوئ؟ کمنټ کې ولیکئ.